و ایوب علیہ السلام اذ نادى ربه کله چې دعا غوښته و د خپل ربنا. علماء تفسیر لیکلي ایوب علیہ السلام تعالی ډېر بچی ور کړو، ډېر مال، لیکن الله په امتحان راوستو، بچی واغستل، مال ته واغستو او په بدن رنځور کو. دې کې هغه غواخیا ذکر کړي، روح المانی ذکر کړي وای د حضرت ایوب علیہ السلام و زامنو وی لونوي او ډېر شی زناورو او خان غړي بيزي کوئی 1500 خو کلبي په خبره باندې او د دې سره 1500 کلبو سره خادمانو نو کرانو نو الله تعالی هر سواغست بال بچتي واغست او تلس کال بیمار شو. اتلس کالا حضرت ایوب علیہ السلام بیمار شو او عمر باز لیکلی چې دا وخت یو یا کالو چې بیماری فراتلا سو کوئی اتیا کال عمر، اتیا کال عمر او بدی بیماری دا غي صبر یو بیبي اور سره پاتې او چې خدمت کول او رسو ذکر کو چې دا خبره غلطی چې باز خلک وي یا خلکو په ګندګي غرزول او بوئی تروان ولا اعاذ بالله. علماء لیکلي الله په انبیاء علیهم السلام امتحان راولي خو قابل نفرت قابل لکر کی نه جوړای. ایوب علیہ السلام اذ نادى ربه کله چې دعا غوښته د خپل ربنا نو دعا کې ویلی ونی مسنی الضر بشکر سیدلې ماته تکلیف، الله ماته بیماری رسیدلې، وانت ارحم الراحمین او ته ډېر مهربان د مهرباني کوونکو نام. بعضی مفسرین لیکلي چې دا دعا په سجدي کې کوله چې کله شیطان دا غیوی بیبي د گمراه کولو کوشش شروع کو نو ایوب علیہ السلام وی الله په دنیوي تکلیف خو می صبر خو په دینی تکلیف صبر ونکه بلکې الله نه براوي زاله غواړي. لکه الله حبیب دعاګانو کې راځي وی اللهم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، الله د دین مصائب او مصائب نو الله ته په سجده پریوت وی الله استا په ذات عالیه می قسم وی چې زمارا تکلیف ته لری کړي ني زب سر پور تکوم نه. او دا هغه حدیث معنا مو چې ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، الله نه سوال کوي خو یقین بدیدای چې الله قبلای. فاستجبنا له نو قبول کړو موږ دعا دا فکشفنا ما به من ضر او لری کړو موږ هغه چې په باندې تکلیف واته او اهله او ور کړو موږ هغه ته له الله ومثلهم معهم او په مثل دا غي سره نور به مرتور کړیو. بعضی سلف ویلي چې دا اولاد مرته الله ژوندې کو نور مولور کو رحمتا من عندنا، پر رحمت سره زمونږ طرفنا دا مولور کړیو، پر رحمت سره زمونږ طرفنا. نو بعضی سلف دا ذکر کړی لکه حسن بصری رحمت الله علیه، ابن مسعود رضی الله عنه، نور سلف ندی و ان الله تعالی احیا له اولاده الذين هلكوا فی بلائه. الله رب العزت داغه بچرا ژوندکل چا په امتحان کې وفات شو او دنیا ول ورکل هغه په مصر ول نور ورکل. لکه حدیث کې راغلی وای داغه دوا درمندونو په یو کې د غنم غوبل به کولو او په بل کې اوربشو نو الله یو دو ورې زیرولې غلی نو دا غنمو په درمن کې د سرو زرو باران وشو او د اوربشو په درمن کې د سپینو زرو باران وشو. حدیث د بخاری شریف کې راغلی ایوب علیہ السلام وای پمند دي کې چې غسل کولو الله په د سرو زرو پر پتنګان راورول شروع کړ وای هغه په جامو کې جمع کول. الله ورته یا ایوب اے زما ایوب علیہ السلام ما ته د دې نبی پروا کړې ني هغه بلاولنا ستا په عزت می قسم وی خو الله چې تخپل برکات را نازلې نو ستاره برکاتونو خو به پروا نه ورکړو مونږه هغه ته اهل دا ومثلهم معهم او په مثل دوی د دې سره نمنورم ورکړو رحمتا من عندنا پر رحمت سره زمونږ طرفنا و ذکر للعابدین او پدې کې نصیحت دې د پاره د عبادت کوونکو و اسماعیل و ادریس و ذل کفل
او اسماعیل او ادریس او ذوالکفل علیهم الصلاۃ والسلام کل من الصابرین دا ټول د صبرنا کنا وادخلناهم فی رحمتنا او اردن نکړو موږ دي په خپل مهرباني کې انهم من الصالحین بیشک او د نیکانونا وظنون او خاوند مئی اذ ذهب مغاضبا کله چې لاړو په غضب او په غصه کې خپل قوم ته غصه چې غیر الله توحید نه منلو او د انبیاء علیهم السلام طریقه دا چې د قوم په شرک او کفر غصه کی لکه موسی علیہ السلام بارک در تیر شو فظنن د خیال کړي ولن نقدر علیه دا غنی چې هرگز مونږه تنګي او تکلیف برانو لپاره فنادا فی الظلمات مخکې در سورۃ یونس کې تیر شو چې کله قوم توبه وستا یونس علیہ السلام راغی خار آبادو نو دا قوم کې رواج دا چې وعده بچاو کا او خلاف به نو قتلول وي یونس علیہ السلام لاړو او په کشتۍ کې سور شو نا کشتۍ درنه شو او هغه وی خسنه چې یو کس ته غردو چې کشتۍ سپکش رسول روان دي درې پیری خسنه واچولو فساهم فکان من المدحزین حضرت ایوب علیہ یونس علیہ السلام په خسنی کې وروته نو بس دریاب لټوب کو او مئی تیر کو یوم یول مخنا الله تیار درول فنادا فی الظلمات نو دعای غختی ود الله نه پدریو تیرو کې ظلمات جمع ذکر کا یو تیار د شپې وا یو د سمندر او بل د مئی د خېټه پاغدریو تیرو کی اللہ رب العزت تاواز کو علماء دل تذکری و ایوب علیہ السلام چې مئی تیرو کو نو د مئی په خېټه کې الله ته په نفل درې او الله پدا سيزه کې می در له سجده ولګولا چې دا سيزه کې بل چانه نه لګولې او به دا دعا غوښتا فنادا فی الظلمات دعا غوښتي او پدریو تیرو کې الله اله الا انت داشی نشتر بل عبادت مستحق مگر تے سبحانک اللہ پاکی تعالی را انی کنت من الظالمین بے شک زیم د زیاتی کو ان کو نام حکم لا اللہ استا نور اغلی ہجرت او د وحی او د حکم نمخ کی ما وطن پر خو ہجرت میں کو او حدیث کے راغلی نبی علیہ السلام فرمائی کم مسلمان چې پدی دعا سره الله نو دعا غواړي نو الله راغ دعا به قبلې حاجتونه به پوره کوي وګوره داسي چې کله سه حاجت او مصیبت راشي نو سره دې دا دعا موي خود دعا ویلو نه مخ کې منکرات پریزي کناری نه ک زنانه الله نافرمانی دي پریزي توبه دې وباسي نو د ګناهونو نو توبه دې مباسي بیا دې دا دعا موي او کوی نه چې ما څه خوخی او زبر خپل گمراهی او فسق و فجور نه پریزم خو لا اله الا انت سبحانك زما کارو نشنده خدا سیدا لکه دوايي د ډاکټر در کې ته زه فریض مریض نو کوم خو دا دوايي دي اثر وکي ناغه ته خلق لیونه وای کنه وای رومبه بد منکرات د الله نافرمانی پریزي خپل خوې اخلاق سیرت صورت ظاهر باطن دا بد الله د حکم تابع کی او غینه پس بیا دا وظیفه کوا نو الله حاجتونه پوره کوي فاستجبنا له نو قبول کړو موږ دعا او فریاد دا وی ونجیناه من الغم او نجات مور کړو وخت د غم او مصیبت نا وکذالک ننجی المؤمنین او دارنګ الله وی نجات ورکو موږ مؤمنانو ته وکذالک ننجی المؤمنین او دارنګ نجات ورکو موږ مؤمنانو ته او رحمانی والا تخفل واقعا ذکر کړي چو امام باندې څه تکلیف راغله او هغه څوک چې زداغه ولایت منم ناغرا تر دې کلمې ورد خېلو او الله رب العزت دا زما دا تکلیف دلری کېدو یو سبب جوړ شو حدیث ذکر کړی دی کې دا الله حبیب فرمایي وَيَسُوكُمْ دُعَاءَ ذَنُّونَ پخېټه د مئی کې سو لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین تا الله حبیب وی چرم سوال نه کړي په دې سره مسلمان درب نه دشي بارکه مگر دعا الله قبلې امام روح المانی وی ما د دې دعا اثرات مشاهده کړي وی ما باندې یو تکلیف راغله نو عباد اولیاء کرام د خپل ملک ذکر کوي چې ما ته وی جدا وایا
او ایداسي مصیبتو چې الله خفو دی او زبو در الله دا غي څه تفصیل ذکر کو نو دی دعا د وجنا الله رب العزت زما هغه مشکل ویل لري اور انس رضی اللہ عنہ مرفوع حدیث ذکر کرے وای چې کله یونس علیہ السلام د مې په خېټه کې دا دعا وی چې لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین نو دا دعا را متوجه شو او دا سید عرش سره پیوشو نو ملائکه علیهم السلام هذا صوت ضعیف معروف من بلاد غریبه وی اللہ را خلاص کمزور غنته आवाज ده او دا سه معروف غنته आवाज ده چې موږ مخکې نه پیژنو او د بلاد غریبو ناراضي نو رب العالمین ورته تاسو دا پیژنئ وینا وی دا زما بنده یونس علیہ السلام ده وی الله هغه یونس علیہ السلام چې روزانه دا غجړه او فریاد او عبادتونه بر راخیږي ملائکو شفارش شروع کو ویا الله ته رحم وک نو الله مې ته حکم وکړو او وی غرزولو او دا د مې خېټه کې سور ورځو نو تاریخاً خبره د مرفوع حدیث نشتا سو کوئی سلوی خرزو او سو کوئی خسار تیر کو ماخام رو غرزولو وذکریا او زکریا علیہ السلام اذ نادا ربه کله چې دعا غوښته د خپل ربنا ویلی رب اے رب زما لا تذرنی فردن ما مپرک دی واده وانت خیر الوارثین او ته بهتر د ټول وارثانو نا او ته ورد میراث غستن کو نه فاستجبنا له نو قبول کړو موږ دعا دا ووهبنا له يحيى او بخلو موږ ته يحيى عليه السلام واصلحنا له زوجه او درست کړو موږ هغه د پاره بیبي دا انهم بشک انبیاء علیهم السلام کانوا دی یسارعون فی الخيرات چې دای با جلدی کول اذان نه بیان کول په کارونو د نیکو کې ويدعوننا اور ابلل به موږ رغبن په حالت د خوشاله یو د مینې کې ورهبا او په حالت د یو د تکلیف کې هر حال کې موږ رابللو ځکه انسان باندې یا خوشاله حال یا د غم وکانو لنا خاشعين او دای موږ نه یریدون کی والتي حغزنا احصنت فرجها چې پاک ساتل او عورت خپل فنفخنا فيها من روحنا پس پکړو مونږه فنفخنا فيها من روحنا پس پکړو مونږه فنفخنا فيها نو پکواله مونږه فيها پګریوان داغي کې من روحنا د خپل روحنا جبريل علیہ السلام راغ او داغی گریوان کی پھکے کرو وجعلناها وابنها او گرزولیو منگا غاو بچے داغی آیتا للعالمین یو نخد خفل قدرت دپار دا مخلوقاتو ان هذه بشکد انبیاء علیہم السلام امتکم امتا واحدتا دین ستاسو دے دین یو دا انبیاء علیہم السلام دین چی دا اصولو پہ اعتبار یو دے دا دین ستاسو دے دین یو ادھے چې ګور عام مسله مو ذکر کړو لا یاد لرئ دا انبیاء علیہ السلام دینونه د عقاید او د اصول په اعتبار یو او فری اختلاف کو نو پکې وګوره ټول ته یو دین وي نو کله مسلمانان دی یو ډله بل ډله خو خدای دې چې ټول یو جماعت جوړ شي خو که یو مثال په تور یو ډله په یو فرعي مسله عمل کوي بل فبل عمل کوي نو دیتا تفرق نوئی دیتا بدعت و شرک نوئی فروعی اختلافات چوی نو دین یو دے وی ان هذه امتکم امتا واحدا بیشک دا دین ستاسو دے دین یو امت دے کی پمانا دا دین دے وانا ربکم فاعبدون عظیم ستاسو رب فاعبدون نیوازی زما عبادت و بندگیو کئی وتقطعوا امرهم ټکړي ټکړي ګرځولې د امرهم کار د دین خپل بینهم په خپل منس کې د رستو امتونو دین ټکړي ټکړي کو اصولی اختلاف یو کو نو ګره اختلاف هغه چې هغه د شرک کې د یا بدعت وی فروعي اختلاف هغه دین ټکړي کول نه دا و صحابه د وجه نه فروعي دای د وخت نه فروعي اختلافات
نو بیا که نسبت ائمه او یا هغه تابعدار ته سوکي نو دا نسبت خو بیا صحابه کرام ته مرضی کلن الینا راجعون دا ټول مونږ ته راجعون واپس کی دن کی فمن يعمل من الصالحات هر هغه چې عمل کو د نیکو اعمالو او هو مؤمن او حال دا چې هغه مؤمنو فلا کفران لسعیه نو نشتا دے ناشکری داغ د کوشش او د مهنت و انا له کاتبون او بشر من داغ دی کوشش لرلی کن کیو و حرام علی قریه حرام د ایمان رول پیو کلی اهلکناها چې مونږه حکم او فیصله کړی داغه د هلاکت اې دی یو کلی د هلاکت فیصله چې مونږ پازل او تقدیر کې کړی نو ایمان روڑل پاغی حرام نی انہم لا یرجعون چه بیشک دوی بحق ترا گرزینا نبی علیہ السلام نے تسلی ورکئی چه حبیب دکم کلی او دکم خلقو منگا پا ازل کی دا حلاکت فیصلہ کرے نو ایمان روڑل پاغی حرام نی او دی بحق ترا گرزینا حتی تردی رافت یاجوج و ماجوج تردی چرا کلاو بکرشی یاجوج و ماجوج وهم او دغ یأجوج و معجوج من کل حدب دا هر چت زینا ینسلون من بوهیم پا جلدی سربرا کزی وهم او دی من کل حدب دا هر لڑو چت زینا ینسلون من بوهی پا جلدی برا کزیگی واقترب الوعد الحق نزدیشوی دا وعد حقا فاذا ہیا داہیہ ضمیر القصہ دے او لا شاخصۃ خبر مقدم دے او ابصار الذین کفروا دا اور مبتدا مؤخر فاذا هي شاخصۃ نناسا فی دا شاخصۃ کروغی بروزی سترګې دا کسانو چې کافر دي د hebat دوجه نګل لک ګورزن کدن شروع شي نو دوره hebat چې د مړي بیا سترګو د بندولو وسني کبندی بند پاتشی کو کلاوی کلاو پاتشی نو قیامت شکل راشی نو دمر حیبت وی چر چاسترگی کلاوی د بندول وسب پاتنش شاخصتن مانا دا مرتفعت الاجفان تفسیر مدارک کی وی دا عزیز میں چه کلاو پاتشی استرگو اسی کلاو روز ناسا پی شاخصتن کڑوغی بروتی ابصار الذین کفروا سترگی دا حقا کسانو چی کافر دی او دی بوی آویلنا ہائے تباہی دا منگ پارا قد کننا فی غفلت من هذا بیشکم پا غفلت کی من هذا دی قیامتنا بل کننا ظالمین بلکی منگ ظالمان انکم بیشک تاسو اے مشرکانو وما تعبدون من دون اللہ او هغه چې تاسو ورته عبادت کوئ ما سوا د الله نه او دې کې دا لفظ ما عامل روح المانی وای او قلاو او غیر او قلاو ټول ته شامل را او بیا وای روح المانی دلته ذکر کړي چې د جمهور ائمه د لغتو دا مذهب دی چې په ما کې عموم دی دا عقل او غیر عقل والو دواړو لپاره انکم بیشک تاسو اے مشرکانو وما او هغسو کبوتان دی کا عقل والدی کا غیر عقل والدی چه تاسو ورت عبادت کوئی من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا حسب جہنم دا خشاک دے جہنم انتم لها واردون او یی بتاسو دے جہنم توردن کی دن کی لو کان هؤلاء الہتن کچره دا معبودان تاو چې معبودان جوړ کړي ک چره دا معبودان وي ما وردوها نو دای به ورته وردن نشوي نو وکلن فیها خالدون او ټول به پدې کې همیشوي لهم د دې لپاره فیها پر اور کی زفیر مدارک کوئی زفیر معنا دې کې و انین و بکاون زیرگی با کوي او جړا با کوي او زفیر ویسل کسه توي صوت نفس المغموم يخرج من اقصى الجوف هغه غمزده سره چې خېټه د ویخ نه یو سویلې روباسي زفیر سویلی توي ها دا سه بد ساچوالی ډېر خفقان د وجنه
نو زفیر نو مراد دې کې سویلی دی دا معنا روح المانی کړو لهم فیها زفیر دایب پدې کې سویلی کوي یا لهم فیها زفیر دایب پدې کې زیرګي او فریادونه او جړاګانې کوي وهم فیها لا يسمعون او دایب پدې کې دا سے خبر ناوری چې دې په خوشاله شي دې کې آیات ظاهری معنا خدا دې لا يسمعون ناوری نګورا کناوری دل شین آیات بدا سے معنا شي لکه سورہ بنی اسرائیل کی در لتیر شو آیات 97 نمبر کوئی راجم به کو پرز د قیامت راند وای کان وای ګونګیان وای نو لا يسمعون او سورہ بنی اسرائیل 97 نمبر آیات یو مقصد ده دا یو مقصد ده او یاد دې کی ګور عدل توي لا يسمعون او ربنا او په سورہ مومنون کلمون نو التنه معلومیږي دا چې دی به اوري نو ځکه ګور موږ معنا چوک هغه سره اشکال ختم شو ناو بری دی پدې کې هغه خبره چې دی به خوشحال کی ته خوشحالي خبره بناوري د غم خبره باوري نو دا اخسو خبره د سره د غم ده ناو بری دی پدې کې خبره د خوشحالي یو قول آیات مبارکه کې مفسرین دا ذکر کړي چې بعض ځینو کې چې کہانی دي او بعض کې وایي لکه سورہ مریم کې دروس تیر شول اسمع بهم وابصر او فبصروا اليوم حديد نو دا قیامت مختلف مقامات دي کله بناوري نو ناو بری کله باوري نو اوري با یادا چې ناو بری یعنی خوشحالي خبره بناوري او بعض وایي چې ابتدا کې با اوري کله بناوري خدا دلته چې ناو بری ابن مسعود رضی الله عنه دا وخت کې چې کله ټول مؤمنان د جهنم نه را بار کی چې ګناهونو د وجنه ورغلي نو دا کافران به د اور په صندوقونو کې بند کی ورپسې به میخونه ټکوي نو فیها لا يسمعون بیا وساورینا الله دې پناهي کې راکړي دا آیاتونه چې کله مخ کې نازل شول چې مشرکان او تاسو د معبودان به اور تزي نو بعض مشرکان وي چې زبوز د الله د حبيب سره یعنی دلیل او حجت به قائمو دا الله حبیب تراغه وی دا خو زمو خدایان سید عیسی علیہ السلام او دارنګي د حضرت عزیر علیہ السلام نه صغور نه نو کوم د دې بوتان عبادت کو د دې بزرګانو شکرونه مو جوړ کړی لات منات او عزا نو دا خلکو د انبیاء عبادت هم کړي نو انبیاء علیهم السلام العیاذ بالله چې عبادت شوی چې وی مشرکان سره اور لذي نو زموږ د ملاړ شي دا اعتراض وکړو نو الله جواب ورکړي چې دا مشرکان او د دې خدایان چې باور لذي ندا غونی غټي او بوتان دي یا هغه انسان او پیریان دي چې هغه په دې خوشاله چې ما عبادت کوي او کم چې نیکان اولیاء او بزرگان دي ژوند دي او خلک عبادت او بندگی کوي یا وفات شوی خلک عبادت او بندگی کوي هغه د جهنم لګي به قدر لو پینه لګي ان الذين بشکا کسان سبقت لهم من الحسنى چروان دي تیر شوی دای د پاره زموږ د طرف نه حکم د جنت اولائک دغ نیکان خلق انبیاء علیهم السلام اولیاء او شهدا عنها د جهنم نه مبعدون لریکړي شوی وای لا يسمعون حسیسها ناو بری دی आवाज د جهنم وهم ودوی فی مشتهت فهاس کی چې خو انفسهم نفسونه د دوی خالدون میشوی لا يحزنهم الفزع الاكبر نبغم جنوی دوی لرا الفزع الاكبر اغم چډیر لوی دی داروم بش پیلې سره یاد دوی مش پیلې سره کوم غم شه دا غم بدین پریشان کوي او د دې نیکانو خلق سره وتتلقاهم الملائکه ملاقات بکوي د دوی سره ملائک او د مؤمنانو ته وای ها یومکم الذی دا خرستا سوها کنتم توعدون چې وایي تاسو سره وعده کول شو او د قیامت ورځ ته د دې ورځې اے په کمرس کې د چا خوشحالي وي او چا کامیابی نو دارز د دوی لکه حدیث کې راغلی د احد ذکر چې بچا کولو د الله حبیب وي د احد رس فټوله د طلحه د پاره رضی الله عنه وی دا رسول د چا د پاره د احد د طلحه د پاره طلحه رضی الله عنه هغه صحابي
چې کله کافران په نبی رسول سلام راجم شول نو بدن ډال جوړ کړو غشي لګو لاس باندې کولو توری گزار ته لاس باندې کولو سو گزارونه په دې لاس لګیدي او الله سے ټول شل شو ټول بیکار شو د دې وجه الله حبيبي اوجبت والها ځان له جنت واجب یو حسن پاشرو مبشرو کړي او ځنه صحابه وی کو ګورې څوک جنتی نو طلحه رضی الله عنه نو یې دا د احد رز ټول دته ګوره د قیامت رز بارکه ورته وي دا خستاس رز دا ځکه چاله پکې خیر او الله او الله دیدار او جنت ملاويږي نو حقیقت کې رز دته هاذا یومکم الذی دارستا سوا کنتم توعدون چې وای چې تاسو سره وعده کړی شو اوس دا رز بکله و یوم نطوی السما فکم و رزبانی چروبن غاڑو منگا اسمان کتوی السجل دا السجل یو معنی دے کسی دا صحیفہ او صحیح قول پکدا دے لیکن ابن کثیر دا عبداللہ ابن عباس عبداللہ دے دے کی دا السجل مراد صحیفہ را فکم راتاو بکو روبن غاڑو اسمان کتوی السجل پشاندرا غختو داغ صحیفی داغ کاغذ للکتب دا پار دے حفاظت داغ لکلی شوی خط ایلک یو خط تیو لکلو او تی روان نشینو دراو کی گول غنتی اگر آتاو کی کما بدعنانو دا سے اللہ و اسمان برون غاڑو لکا کاغذ سوک دلی کلو نپس رون غاڑی یا دلی کلو دا پار رون غاڑی او چی لگ لگ لکل کئی نو کلاوئیے للکتب مانا اداوا یعنی دا کتاب دے دے کی کتب پا مانا دا مکتوب دے للمکتوب دا پار دا لکلو یا للکتب دا کتاب پا دی کتب کی پا مانا دا مکتوب دے یعنی دا پار دے حفاظت دا دی دا غلکل شوی مضمون چاگه کم لکل شوی دے روان نشی و اغا محفوظ پاتی شی کما بدأنا لکسرنگ من پہ ابتدا کی دا مخلوق پیدا کرو کما بدأنا اول خلق لکسرنگ من ابتدا کرو دا اول ذل مخلوق دے پیدا کولو نعیدو دوبارہ بے پیدا کو وعدن علینا دعوات پا منگباننے انا کننا فاعلین او بیشک یو منگلا کار کون کی اور آیات دا سے معنی دے لکہ سورہ زمر کی در ترا روان دی آیات دی کئی دان تروم شپیتم والسماوات مطویات بیمینہ دارمی سورہ ابراہیم کی در لطیر شو آیات تنسل وختم یوم تبدل الارض ولقد كتبنا فی الزبور بیشک لکلی امونگ پا زبور کے یو دا معنی دا چې د زبور نه مراد زبور شریف دی د حضرت داؤد علیہ السلام کتاب او د ذکر نه مراد تورات ته بغیر ذکر نو ذکر نه تورات او انجیل دواړه مراد دي اول مو په تورات او په انجیل کې خبره لیکلې وا او په زبور شریف کې مم لیکلې وا ان الارض چې بیشک ازمکه د دنیا یو معنا په دې ازمکه کې دا زمکه د دنیا یا زمکه د جنت یرثها عبادی الصالحون په میراث بوالی دی لر بندگان زمانه کان د صالحون عبادی الصالحون مراد د سید الکائنات صلی الله علیه وسلم امت مرحومه ده په دې اسمانیو کتابونو کې لیکلو چې د جنت د زمکی میراث بچاته ملاويږي د الله د حبیب امت مرحومه یاد د زمکی خلافت بچاته ملاويږي اللہ دا حبیب اغا امت مرحومتا او دا وعد اللہ رشتیا کا صحابہ کرام تعالی خلافت ورکو یو قول پایات مبارکہ کی دارے دویم قول علماء دا ذکر کرے چھ دا زبور نا مراد طول اسمانی کتابو نوی او دا ذکر نا مراد لوح محفوظ دے نمانا دا سے شو لقد کتبنا فی الزبور بے شکلی کلیو منگا پٹولو اسمانیو کتابونو کے من بعد الذکر پس دلی کلونا پلوح محفوظ کے ان الارض چھ بیشک ازمکد دنیا یا ازمکد جنت یرثها عبادی الصالحون پمیراث بوالدین ربندگان زمانے کان
نو که د زمکه نه مراد زمکه د دنیا شنو خلافت ته مراد ده داغه تایید د پارولی کوي سوره نور 55 نمبر آیات دارنګي سوره اعراف لیکي آیات 130 کله زمکه نه مراد دنیوي زمکه شي نو مراد ته خلافت ده چې دی امت کې کله سوي نیکان وی ایمان کامل والوی داغی ټوله وی نو الله ودی ته خلافت ورکړي او قومت په بدن کې په دین شرمېږي په واده کې په شرمېږي په کور کې شرمېږي او دین ورته عیب ښکاری د يهودو او نصاراو طریقو باندې فخر کوي دغه راي سره د الله لا وعده نه او کزمکه نه مراد زمکه د جنت شي نو تایید د پارولی کوي سوره زمر آیات 4 او یایم ان فی هذا بشک فدیکی لبلاغا لقوم عابدین خامخا لبلاغا تبلیغ دے لقوم عابدین لپاردا قوم چه عبادت کئی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین او نیرا لگلے تمگے حبیبا مگر رحمت دا تمام مخلوقات دا پارا نبی علیہ السلام دا تمام عالمین دا پارا اللہ رحمت را لگلے سوال دا پیدا کی چې مومنانو دا پارا خو رحمت ظاہر چې ایمان راړو دا اللہ دا حبیب دا طریقو پس روان شل او جنت بوله ملاویگی نو دې کافر دا پارا نبی علیہ السلام څنګه رحمت للعالمین دے نو دا غي اشکال جواب علماء دا سکړي په خوا وګوره چې بد عمل به وکړو نو شانه وخنزیران جوړېدل شانه وشادوغان جوړېدل لیکن دا الله د حبیب رحمت ته نو رشانه شادوغان خنزیران نه جوړي کانی وریدل زلزلې براره ټول به ختم شو د کافر نسل به پاتې نشو رحمت للعالمین دی هغه عذابونه ناراضي هغه عذابونه ناراضي دارنګ دي نور حیوانات او پارسنګا رحمت ته ګوره د الله حبیب دې ټول حقوق خولي ټول حقوق خولي کني خولي حدیث پاک کې راغلی نبی رحم السلام یو ځلوي وی پسورلو چې خبرې کوي نو د پاسه ته کې نه م ضرورت بارکه پسواره شي او بیا تی ګوزیږي وی ډېر کارته ګوره یو سور سړې پسورلې هغه سورلې چې الله ډېر ذکر کوي دا سورلې ته بهتره دارنګ رحمت الله عالمین دغه دی پوری ویلي یو شی ذبح کې نو په پسه چاړه به نه ذبح کې تکلیف به ولد چاړه ولته رکا سنت طریقہ رحمت للعالمین دے دارنګ دی ویلی حدیث کې راځي دا الله حبیب روانو یو خورته منډه والے نو چراغ نو پزما کې سر کې او دا وی دی یو سلام کولو دا الله حبیب مالکان روغتل او صحابو ته راو خراغله مالکانو شکایت کوي چې په ما کار ډیر کوي او واخو براله نه راکړي دا الله حبیب وی دا حیوانات چې تاسو مالکان یې نو د دې دوغو د خراس کا خیال وساتي ورنه کدل کار خو دي پوراله خو خراس سات نور کې نو یو ورځ د قیامت شنو ګور د عرش حق ذکر کړي وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین او دا یو لوی مضمون دی چې علماء دا غي تفصیل ذکر کړي خپل محل او مخی سره بیا بیان دي وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین نظر علی گلے مونگا تعالی حبیبا الا رحمتا للعالمین مگر رحمت د مخلوقات د پارا اور اللہ حبیب د هر چا د معشومان سره د معشومان غنت رحمتو مشران سره ای غنت پردی معشومان به جولو کی کینو الحدیث کې راغلی اللہ حبیب چې بغزان راتلو معشومان له جو پته ولګي لری بوله دا استقبال لوت نبی علیہ السلام مسمخ کی سوارکل سبیزان نرست سوارک او یو ځل یو کس راغله باندې شي الله حبیب د ماشومان سره خوش طبیعتی کوله نه یو هغه ته ما خپل بچی دی زور سره خوش طبیعتی نه دی باز پښتنو کې چې دا کل نخلاص شوې دا ډېر خيار سره او ټول عمر کې زوی سره چې خبره نه کړ او چلته ور سره خوش طبیعتی نه کړي نه هغه ما خپل بچی دی داسې نه کو الله حبیب ورته چې استاد زړه الله رحمت استنو زسوک قل فرمائے اے حبیب انما یوحا الیا بیشک وحی کړي شوی د ماتا
انما الہکم چی بیشک معبود تاسو الہ واحد معبود یوده فهل انتم مسلمون نو آیا یی تاسو مسلمون اللہ تتابدار جوڑیدن کی ادام در تخیر آیات کے چی اغا رحمت دا عالمین دا پارسنگ دے پٹھولو کلوی رحمت دارے دی ایمان و دا توحید وضاحت در لکے او مسئلہ توحید در لبیانی فین تولو کچری واوڑی دلوی فقل ورتو فرمایا آذنتکم لا سوا خبروم تاسو پا برابر ایسرا پورا پا پورا چیس دین راشی نو دانگنی چی چال دیر بیانو مو چال لب طولو لیو شانتی خبردارے در کل آذنتکم لا سوا ورتوایا خبروم تاسو پا برابر ایسرا برابر پا برابر تاسو لبیان کم وَإِنْ أَدْرِي يَوْمَا تَپَتَنِشْتَا اقریب چنیز دیرم بعید یا کلر دے ماہا قیامت و عذاب تو عدون چتاو سر وعدکی دیشی انہو بشکد اللہ یعلم الجہرہ پوہیگی پخکارا و سرگندبان من القول دوینانا ویعلم ما تکتمون او پوہیگی پاہ چتاسوی پٹوئی وَإِنْ أَدْرِي يَوْمَا تَپَتَنِشْتَا لَعَلَّهُ چکی دیشی چرستوالے ددی عذاب فتنۃ لکم دا امتحان ویتا سوارا دا پا امتحان کی زیادت تے او دا استدراج دے دا تاو شوی عذاب بکل راضی و عذاب اللہ نرا لیگی نو لعلہ کی دیشی چی دا تاخیر دا عذاب فتنۃ لکم استدراج لکم و زیادت فی افتتانکم دا تاسو لے استدراج دے او استاسو پا فتنہ کی نورم زیادت دے ومتاع الہین او فائدہ ترس وقت پوری قالا فرمائلیو نبی علیہ السلام رب حکم اے زمارو فی سلو کی بالحق پحقا وربنا الرحمن المستعان او رب زمونگ رحمان دے المستعان مدد تین غختل شعر علامات صفون پاغسوانی اے مشرکانو چی تاسوی کم صفت بیانوئی